د امریکا او ایران د مذاکرات په تړاو باندې بحث کې راسره عزیز مارج در سره مارج مننه چې وخت مو راکړی. د مارج ستاسو په اند د ایران او امریکا ترمنځ درې ناستې یا درې پړاو خبرې څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا ښه لوري ته روان دي؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره به دوه دا درېیم پړاو دا وړاندې ځي تقریبا تر پنځم شپږم پورې رسېږي، همداسې ویل کېږي، یا تر کېدای شي اته وارې سره وګوري. دوی بله لار نه لري. نو نتیجه به یې څه وي؟ تر اتم پړاو پورې تګ بالاخره پایله به یې فکر کوئ مثبته وي؟ په پایله دوی خبر دي، دوی آخر توافق ته رسېږي، یو تړون ته رسېږي. دوی جګړه نه کوي. جګړه په دواړه باندې پوهېږي چې جګړه د موږ په تاوان ده. امریکا هم په جګړه کې تاوان کوي، ځکه ایران ته کولی شي په خلیج کې او په ترمز د تنګي کې او په نورو ځایو کې مشکلات جوړ کړي، ورته د تیلو او یا د دوی ذخایر وولي. ایران هم په دې پوهېږي که حمله پرې وسوله، بیا ټول ناتو پرې حمله کوي، ایران بیا بڼه په دې ډول نه پاتې کېږي. نو بیران دوی توافق ته کېږي. دا چې ولې پړاوونه اوږدېږي، وړاندې ځي ورته نور مسایل هم شته. اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي مخکې له دې چې څلورم پړاو پیل شي، ده ویلي چې احتمالا د اټومي انرژۍ متخصصین هم نور ګډونوال د دغه شي. فکر کوئ بحث د اټومي انرژۍ چې د دوی دواړو ترمنځ ورباندې مذاکره هم روانه ده، څومره به قناعت وړ وي دواړو خواو ته که چېرې ورباندې بحث یا توافق کېږي؟ نه، هغه مسایل سنجول سوي دي، په هغه باندې دواړه پوهېږي. د پردې شاته ټول خبر دي په دې باندې. خپله د اټومي انرژۍ ایا چې سازمان چې مثلا مثلا EIA انټرنیشنل اټومیک انرژي ارګنایزیشن په 1950 کال کې جوړ شوی ده. هغه په دې ټولو جزئیاتو خبر ده. ټول به پلاوي په دې باندې پوهېږي چې ایران څه کوي. ایران هم پوهېږي چې دغه د قطعنامې یا د اعلامیې پر بنیاد باندې دا نشي کولی هغه له دې 9 هېوادونه چې دي اټومي وسله جوړ کړي، ځکه هغه شرایط ورته نه لري. په هر صورت باندې دا په دې مسایل باندې دنیا هم خبره، دوی خبر دي. نن سبا لږ مصروفیتونه شته. د اوکراین مسله ده، بله خواته د هند او د پاکستان د جګړې لپاره تدابیر نیول کېږي. امریکا غواړي چې هند په ایران په پاکستان حمله وکړي، ځکه د چین لپاره او بعضې مسایل نور دي فشار پرې راوړي. دې خواته د فلسطین مسله او د اسرائیل او د سوریې مسله هم ده، د ویتنام د تایوان هم ده. دې لپاره تر هغه چې د اوکراین جګړه ختمېدو پورې دغه پړاوونه هم دې وجه نه دوام کوي. بل دې کې او څه وخت هم ورکول کېږي. دواړه خواې خپلې ګټې هم لري. امریکا هم خپله ګټه لري. امریکا د ایران په پرتړاو باندې هم له پوتین سره له روسیې سره هم په تفاهم کې ده، په خبرو کې ده. داسې نه چې کېدای تنها چې په ایران باندې دی تصمیم ونیسي یا مثلا یو عمل ترسره کړي چې روسیه په دې کې خبره نه وي، بیا روسیه بې تفاوته نه پاتې کېږي. نو دا زمان نیسي. زمان همدا ده چې دوی سره ګوري، نوي شرایط نوي خبرې سره مطرح کوي او بیا ځي سره په دې باندې بحث کوي او بحث نه وروسته بیا راځي څلورم پړاو تر اتم پړاو پورې ویل کېږي چې دا رسېږي د خپله منابع وایي تر شپږم یا اتم پړاو پورې. درست. فکر کوئ چې که چیرې په لومړیو پړاوونو کې بحث یو څه نتیجه ورنه کړي، تر اتم پړاو پورې به څنګه ورسېږي؟ اوس مهال تاسو چې دا وضعیت ګورئ، آیا د درې پړاوونو نتیجه به د دې لامل شي چې بحثونه نور هم دوام پیدا کړي؟ ځکه اوس مهال تازه د څلورم پړاو د خبرو څرک لګېدونکی دی. ګورې په دغه دوم پړاو کې شدیدا د جګړې خبره وه. ټرمپ په صراحت ویلې چې زه بل اپشن مې دا ده چې زه حمله کړم. مارموز ګورې دغه درېیم پړاو کې چې غونډې خبرې چې وسوې دواړه خوا خوشبیني وښودله. ویې ویل چې خبرې ډېرې ښې وې، هیله بخښونکې وې. د جګړې او د حملې خبرې ونه سولې. او په هغه وخت کې چې ټرمپ هم د جګړې خبرې کولې، ایران کوم چمتوالی نه ورته درلوده. دی په دې پوهېده چې دا سیاست ته څوک چې ځي د میز د خبرو ته، دا شدید خبرې خپل شرایط یا که جګړې په منځ کې جګړه شدت کوي، ځکه چې لاړ سي هلته ډېر امتیازات په میز په سر باندې واخلي، هله قوي دریځه سره کېنه. دا و ځکه ګواښونه سره یو بل ته کوله. په ټوله کې موږ په دې باندې پوهېږو، سیاسون د دنیا پوهېږي، ایرانیان هم په دې باندې پوهېږي چې جګړه امکان نه لري او نه جګړه کېږي. دا یوازې همدا تفاهمونه چې مخکې دغه راسازي یعنې کله چې د دوی بحث د جګړې رامنځته کېږي، دواړه خواوې په دې باندې پوهېږي چې جګړه هم نه سره کوي، دواړو ته تاوان هم کوي، یوازې د ژبو پر سر یا په الفاظو باندې لوبه کول د جګړیز کلمات کارېږي. دا ګوره دوی خپله ګټه ګوري، هر یو خپله ګټه ګوري. داسې نه ده مثلا ایران د خلیج نه له خپل نیابتي جګړو ډېر په شا لاړه. د سوریه کې دی ناکام شه، په لبنان کې دی ناکام شه، په همدا اوس په حوثیانو کې دی ناکامېږي. علاوه له دې نه چې دی شاته راځي
هغه چې یو خپل اعتبار هم له لاسه ورکړي، همدا اوس هېڅ اعتبار او اعتماد په د فلسطینیانو یا د غزې او د حماس په منځ کې ایران هېڅ نه لري، ځکه د هېڅ څه ونه کړه د هغوی دپاره. دا اوس یې حوثیان بمبارېږي او دوی بیړۍ او دا ویشتل کېږي د انګلیس او امریکا لخوا نه، ایران هېڅ عمل نه کوي. دا ولې ایران ځان ته متوجه له غربي نړۍ سره بیا په توافق او تفاهم باندې رسېږي. یعنې کېدای سي چې ایران ته یو څه اجازه د تسلیحات اتومي هم ورکړی سي. دوی دا طلب په هڅه کې دي چې موږ وکړی سو مقابل ورته قناعت ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي، مثلا هغه ابتدایي وسلې موږ جوړې کړو، بال وروسته د آیا په سازمان کې موږ ته د 9 هېوادو تر څنګ 10 هېواد اجازه راکړي. دوی دا کوشش کوي. او امریکا بیا خپلې ګټې لري، هغه غواړي خپلې ګټې مثلا په خلیج کې په اسیا او په دې ځای کې تفاهم ته ورسېدله مسله حل. ډېره زیاته مننه مهاراج صاحب چې وخت مو راکړی.